رمضان مبارک په میاشت کې د روزې په حالت کې د فحش فلمونو کتو سره کچري انزال وشي نو آیا په دې باندې روزه ماتيږي یا نه ماتيږي؟ په دې حواله سره یو ځوان تاسو کړل او ډېر چې کوم دې پهمانه دې خپل په دې عمل باندې، لیکن بهرحال چونکې دا یو مسله ده په دې حواله سره ډېر کسان دا سړي چې د غلطفهمي شکار دي چې آیا په کوم صورت کې په دې باندې روزه ماتيږي، په کوم صورت کې روزه نه ماتيږي؟ دوی چې ما د روزې په حالت کې فحش فلمونه کاتو، فحش ویډیو می کتا د هغې په وجه باندې دوی چې زما انزال شوی دی، حالانکه ما چې کوم د لاس وغیرہ د لاس په ذریعہ باندې یعنی مشزنی یعنی موټي په ذریعہ باندې می د منی اخراج نه دی کړی، په خپل چې کوم د منی اخراج شوی دی یعنی انزال شوی دی، نو آیا په دې صورت کې زما چې کوم د روزه ده د فاسد شوی ده یا په دې باندې روزه نه د فاسد شوی؟ آیا په دې باندې به قضا کیږي یا نه بکیږي؟ یاد وساتئ د دې جواب خو زه در کوم چې ظاهره خبره دوه صورتونه جوړیږي. په یو صورت کې کچري انسان داسې چې هغه منی اخراج وکړي، په یو صورت کې په دې باندې روزه ماتيږي او په یو صورت کې روزه نه ماتيږي. د دوه کم صورتونه په دې باندې وزرو خبره کوم، لیکن د ټول نمک کې په دې باندې خبره کوم چې یقیني طور پر دا روزه چې کوم دا موږ تاسو نه سونو روزه صرف د دې روزه نه ده چې موږ تاسو ځان چې کوم د لوګي د تند نه دراسه چې کوم دی وځو، صرف د خوراک کا روزه نه ده، بلکې په حدیث شریف کې راځي چې د سترګو روزه ده، د جبهې روزه ده، د غوږونو روزه ده، د لاسونو روزه ده، د هر یو عضو روزه ده. دا څنګه چې موږ صرف چې کوم د خوراک کا بند کو باقي چې کوم د موږ بدنظری کو یا دا شانتي د جبهې په ذریعہ باندې چې کوم د غیبت کو چغلیانې کو او فحش ګوئی کو دا شانتي د غوږونو په ذریعہ باندې د بد خبرې اورو او دا غینه علاوه سګو غیبت اورو او جاني اورو فحش کلام چې کوم دی اورو وغیرہ وغیرہ دغه شانتي د سترګو په ذریعہ باندې چې کوم دی موږ بدنظری کو بیان سبا کی ظاهره خبره ده د موبایل دور نو نبی علیه الصلاه والسلام څه فرمایي چې د سترګو هم زنا ده، دا د سترګو زنا ده کو چې موږ مثال تور په روزه په حالت کې یو تر د زمونږ روزه ده بل طرف ته موږ بدنظری کو چې کوم دی کل عام یعنی مثال طور پر برای راست موږ بدنظری کو زنانو ته ګور یا دغه شانتي نه سبا کی موبایل چې کوم دی د شیطان د ټول نغټ اعلی سبا کې موبایل له د موبایل په ذریعہ باندې چې موږ بندنظری کوو گویا دا موږ د سترګو زنا کو یو تر د موږ د روزي په حالت کې بل طرف ته چې کوم دې سګو زنا کو د سترګو زنا کو نو د روزي چې کوم فائدہ د چې کوم مقصد دغه ته حاصل نشو، ځکه روزه چې کوم د سترګو هم دا د جبهې هم دا د غوږونو هم دا د خراس کا هم دا، یعنی روزه چې کوم دا د دې چې کوم مقصد دی الله حضرت په قران مجید کې بیان کړل، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. پتا سو باندې ما روزه فرض کړل څنګه چې په مخکې امتونو باندې ما روزه فرض کړو د سلف لپاره د دې مقصد څه دی لعلكم تتقون، شاید چې د دې په ذریعہ باندې تاسو تقوا حاصل کړئ. تقوا څه ته ویل کېږي؟ یعنی پرهیزګاری د الله رب العزت یرا خوف ډر. منګه چې کوم د روزي په حالت کې الله حضرت چې کوم څومره حلال شیزونه دي هغه موږ باندې حرام کی، یعنی اوس مثال ته پر خوراک کا هر څه نعمتونه زموږ اساسو مخې ته موجود وي، لیکن موږ د الله حضرت د یری د وجه نه هغه تلاش نه لګو نو خورو، ځکه چې الله حضرت ګوري نو انسان نه ګوري، لیکن صرف رب ګوري چې یاره زما رب ګوري، زه د الله حضرت نافرمانی نشم کولای. دا الله حضرت موږ اساسو ټریننګ کې د روزي په ذریعہ باندې دا شان د پکور کې په کمره کې خزه خاون بیا سي موجود وي او تقاضا وي د کوروالی د همسری تقاضا وشي، لیکن نه کې ځان لري ساتي د دې وجنه چې الله حضرت ګوري کچره موږ هم مستریو کو زمونږ روزه ماته شي او چې روزه ماته شي یقینا طور پر دا الله حضرت نافرمانی ده. نو دا زمونږ تاسو الله حضرت دې روزه په ذریعہ باندې ټریننګ کوي چې د حلال شیزونو موږ تاسو د روزه په حالت کې ځانو ساتو، نو بیا چې کوم حرام تعلقات دي حرام شیزونه دي د ګناهونو کارونه دي په غیر رمضان کې موږ تاسو د هغه نه په طریقې اوله ځان چې محفوظ کو، نو د روزه چې کوم مقصد هم دغه دي چې موږ تاسو د هر څه چې زمونږ چې خواهشات دي دا غي نظر ساتو. دا چې موبایل دی د موبایل استعمال خو نه سما کې به دریغ دی پکار دا چې د روزي په حالت کې د روزي په میاش کې د روزي په دې حالت کې موږ د موبایل ته تعالی ولګو کیدو، ځکه چې په دې کې د بدنظری نه ځان سره نشي ساتل، په سره صدرې کومه بدنظری کیږي او بیا شیطان چې انسان ته پټي پړاوي. نو پکار دا چې کچري موږ دا وړ چې د روزي مقصد موږ حاصل شي، نو پکار دا چې موږ ځان د بدنظری نه موساتو د سترګو حفاظت، کچري موږ د سترګو حفاظت نکو د روزي چې اصل مقصد موږ حاصل نشو. سمجھ کې خبر راځي د جبې چې موږ تاسو حفاظت نکو
جب چې کوم د کولاو لګیا د غیبت کې او چغلي کې دغه شانتي فحشګوئی کې جبې په ذریعہ باندې طریقې ګناونه کوي د جبې زنا کوي نو د روزه چې مقصد دغه ته حاصل نشو دا صرف لوګه تند نه ده دا لوګه تند چې کوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ډیر شی روزداران داسې دي ډیر شی روزداران داسې دي چې سوای د لوګي د تند نه علاوه هغه ته سم نه ملاويږي یعنی غزان غوزان څه کوي ځان د لوګي د تند نه وځني لیکن د هغه نه باوجود د نظر حفاظت لګي بد نظری کی د جبې صحیح استعمال لګي د وګونو صحیح استعمال لګي یعنی باقی چې کوم آزادي هدا الله حضرت په فرمانه کې استعمال لګي دي او پکاردار دا څنګه چې تاثیر د خوراک سکا روزه ده بلکې زمونږ د پوره جسم روزه ده د هر یو عضو روزه ده او کچري منګه بیا د دې غلط استعمال کوو د روزه چې کوم فضیلت ده د روزه چې کوم ثواب ده هغه موږ تاسو نه حاصلې بهرحال راځو د مسلې طرف ته کچري د روزه په حالت کې انسان غلطه ویډیو ګوري فحش ویډیو یا تصویر وغیرہ او د هغه په ذریعہ باندې کچري ددنه منی خارج ظاهره خبره ده چې کله منی خارج کیږي نو کچري په دغه وخت کې د لاس استعمال وکړي یعنی موټي په ذریعہ باندې د منی خارج کی یا بل داسې طریقې اختیار کی چې هغه د مجزنی سره مشابهت لري نو ظاهره خبره ده په دې صورت کې د روزه چې کوم دغه فاسد شو روزه ماته شو سمجھ کې خبره دي په دغه صورت کې به صرف قضا کې بدی باندې کفاره نشته تو مجزنی دی خالی وکړه د مجزنی په ذریعہ باندې تا منی خارج کړه نو په دې صورت کې روزه فاسد شو ماته شو لیکن د دې صرف یو روزه قضا کې بدی باندې کفاره نشته ها البته اوس دې ملګری دا تاسو کول چې ما لاس وغیرہ نه دی لګولې اسی انسان شوی دی نو که چېرې لاس نه لګولې او یعنی موټي په ذریعہ باندې اخراج نه کړي په خپل چې کوم دې د منی اخراج وشي انزال وشي نو په دغه صورت کې روزه نه د فاسد شوی دغه کسان دا سوي چې که چېرې لاسونه لګي او بیا هم د منی انزال وشي په دغه صورت کې روزه ماته شي دا څنګه ده بلکې که چېرې لاس نه لګولې او حرکت وغیرہ نه ورکړي چې کوم عضو تراسل دغه د لاس وغیرہ یا د جسم نور عضو ته نه لګولې او اسی چې کوم د هغې نه د منی اخراج وشي نو په دغه صورت کې روزه برقرار ده ها البته په دې باندې د توبه استغفار کی او آئنده لپاره چې کوم انسان د داسې ګناہوں ساتي بهرحال امید کوم چې مسله مو سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته